Today the media labels. نن ورځ د میډیا ټاپې. میډیا وایي چې مسلمانان تروریستان دي. د تروریست معنا څه ده؟ د تروریست معنا دا ده چې هر هغه څوک چې د یو چا د ترور او ویرې لامل کیږي تروریست دی. کله چې غل له پولیس څخه ویریږي نو د غل لپاره پولیس تروریست دی. So for the robber, the policeman is a terrorist. And many times this. او زیاتره وخت تاسې وینئ چې په یو شان اشخاصو باندې د یو شان فعالیت له امله دوه مختلفې ټاپې لګول کیږي. تر ټولو ښه مثال یې کله چې برطانویانو په هند یرغل وکړ، هغه وخت زیاتره هندیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره د برطانویانو په وړاندې جګړه کوله. هغه وخت برطانوي دولت دغه خلک د تروریستانو په نوم یاد کړل. مګر موږ هندیان دغه خلک هیوادپال او د ازادۍ اتلان ګڼو. یو ډول خلک، یو ډول فعالیت، مګر دوه مختلفې ټاپې. If you agree. که چیرې ته د دې سره موافق یې او په هند باندې د برطانویانو استعمار د دوی حق ګڼې، نو ته باید دغو خلکو ته تروریستان ووایي. او که ته له هندیانو سره موافق یې نو باید دغو خلکو ته هیوادپال او د خپلواکۍ اتلان ووایي. یو خلک، یو فعالیت، مګر دوه مختلفې ټاپې. And many times. او زیاتره وخت چې زه په هندي رسنیو کې میلمه شم نو دوی له ما پوښتنه کوي چې ولې مسلمانان تروریستان دي. نو زه بیا له دوی څخه دا پوښتنه کوم چې څو لسیزې وړاندې برطانویانو بګت سینګ ته تروریست وویل. ته په دې باور لرې؟ نو هغه شخص زر ما ته ووایي چې نه. زه ورته ووایم چې ولې؟ هغه وایي ځکه موږ پوهیږو چې بګت سینګ تروریست نه بلکې هیوادپال وو. زه ورته وایم چې زه هم له دې سره موافق نه یم چې بګت سینګ تروریست وو بلکې هغه هیوادپال وو. لسیزې وړاندې چې انګلیسیانو بګت سینګ ته تروریست وویل له هغوی سره موافق نه یاست. اوس چې برطانویان په مسلمانانو د تروریزم ټاپې لګوي نو ولې له دوی سره موافق یاست؟ دا دوه مخیتوب ولې؟ دا په یوه قضیه کې دوه معیارونه ولې؟ Why these double standards? And we have this example in history. مونږ په تاریخ کې دا ډول بیلګې د نړۍ په زیاتو مختلفو سیمو کې لرو. مونږ پوهیږو چې څو پیړۍ وړاندې برطانویانو په امریکا یرغل وکړ. په 1906 کال کې د امریکا انقلاب وو او په دغه وخت کې امریکایانو د برطانویانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو لپاره له دوی سره جګړه کوله. او په هغه وخت کې برطانوي دولت وویل چې جورج واشنگټن د نړۍ تر ټولو لوی تروریست دی. په 1906 کې د برطانوي دولت په آن جورج واشنگټن د نړۍ تر ټولو لوی تروریست وو. کله چې امریکایانو خپلواکي واخیستله نو د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د امریکا ولسمشر شو. When USA gets its freedom, terrorist number 1 becomes the president of USA. We have example of South Africa. همدا ډول بیلګه په جنوبي افریقا کې هم لرو. کله چې اپارتید دولت په جنوبي افریقا یرغل وکړ نو دوی نیلسن منډیلا ونیولو او په روبین ټاپون کې ورسره 25 کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره بندي وو او دوی ورته د نړۍ لوی تروریست وویل. کله چې جنوبي افریقا خپلواکي واخیستله نو هماغه لومړی درجه تروریست د جنوبي افریقا ولسمشر شو او لږ وخت وروسته هغه د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. داسې نه وه چې هغه پخوا بد و او اوس ښه شوی دی، بلکې هماغه کړنې چې مخکې تروریستي ګڼل کېدې وروسته د ازادۍ مبارزه وګڼل شوه او څه موده وروسته یې د هماغو کړنو له امله د نوبل سولې جایزه وګټله. Later on, he gets the Nobel Prize for Peace. آیا تاسې دا فکر کولی شئ چې د نړۍ لومړی درجه تروریست دی د سولې نوبل جایزه وګټي؟ نو تر هغه ځایه چې موږ پوهیږو دا د ښه او بد ټاپې د کومه ځایه لګول کیږي. په ننني عصر کې رسنۍ ډیر زور لري. بدبختانه کله چې رسنۍ په یو چا د یو څه ټاپه ولګوي نو خلک یې پرته له شک څخه مني، که هغه رښتیا وي او که دروغ. همدا وجه ده ځکه زه وایم چې نن په نړۍ کې تر ټولو قوي وسله رسنۍ ده. دا کولی شي تور په سپین، ورځ په شپه او شپه په ورځ، اتل په بوتل او بوتل په اتل تبدیل کړي. او بدبختانه موږ مسلمانان په رسنیز لحاظ ډېر وروسته پاتې یو.